دوهمه برخه د بریا یا کامیابی رازونه. بریا یا کامیابی څه ده؟ د بریا لپاره ډېر حالتونه وجود لري، په دې معنا سره چې بریا د هر چا لپاره بېلابېل تعریفونه لري. ځکه خو ویلی سو چې بریا ته رسېدنه له ډېرو لارو شونې ده. بریا په دې معنا چې د خپل کاري دفتر اړوند ټول کارونه په ښه ډول سرته ورسوئ، د دفتر دروازه مو وتړئ او د کور پر لور حرکت وکړئ او داسې احساس وکړئ چې نن مو ډېر ستر کارونه سرته ورسول او پر خپل موقف شکر وباسئ. بریا په دې معنا چې تاسو یوه سالمه کورنۍ ولرئ او د کور غړي مو په بې صبره ډول ستاسو د راتلو لارې وڅاري او غوږونه یې د دروازې د زنګ غږ ته نیولي وي. بریا یعنې له مالي اړخه پر ځان دومره بسیا یاست چې ورځنی ژوند مو په پوره خوښۍ سره تیر کړئ او د دې ډاډ در سره نه وي چې د نه شتون په صورت کې مو کورنۍ د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان سي او د هغوی لپاره دې داسې بنسټیز کارونه کړي وي چې کورنۍ مو وکولی سي خپل ژوند پر مخ بوځي. بریا په دې معنا چې بشپړ ایمان ولرئ، داسې ایمان چې وکولی سي په روغه لاره مو برابر کړي هغه څه چې اړین دي د کولو اجازه یې درکړي، او که د نه کولو وي همدا ایمان د دې لامل سي چې مخه مو ونیسي او پرې نږدې چې پر دې ډول بې معنا کارونو باندې وخت ضایع کړئ. بریا په دې معنا چې داسې سالمې بوختیاوې ولرئ چې د خوښۍ وړ دې وي او په ترسره کولو سره نورو اشخاصو ته خیر ورسوئ، خلک یې له ګټې برخمن سي او ته هم د خپلې دندې پوره خوند واخلې. بریا په دې معنا چې خپل ځان وپېژنئ او په دې وپوهیږئ چې په کوم کار بوخت یاست، هر اړخیزې ګټې یې څومره دي او د چا لپاره یې ترسره کوئ. بریا یعنې کله چې د ټولو کارونو د ترسره کولو وروسته د خوب بسترې ته ستون سواست او د خپلو کارونو په اړه هغه چې د ورځې په اوږدو کې دې ترسره کړي دي داسې احساس وکړئ چې کارونه مې ښه دي او پرې پښیمانه نه سئ، بلکې لا ډېره خوښي در وبخښي. په ټوله کې باید بیا دا ذکر کړو چې بریا نسو کولی په څو ځانګړو جملو کې خلاصه کړو، ځکه ډېر څه سته چې په بریا کې شمیرل کیږي، خو دلته یې یادونه ډېر زیات وخت ته اړتیا لري. بریا دا نه چې د ډېرو کاري بوختیاو وروسته د خپلې کورنۍ سره د ماښام د ډوډۍ خوړلو لپاره له کوره بهر هوټل ته ولاړ سئ او ښه مو ساعت تېر سي. بریا دا نه ده چې د ډېره کاره ستړی کور ته ستون سئ او په آرام سره تلویزیون ته اوږد وغځېږئ او د ځان سره دا ووایاست چې اوس نو زما وار دی. څومره مادیات چې دې لاسته راوړي په خپل ځان یې مصرف کړئ. بریا دا نه ده چې تر اړتیا ډېر عواید ولرئ او د لګښت لاره یې درنه ورکه وي چې پر څه یې ولګوئ، بلکې دومره وړتیا ولرئ چې د لګښت سالمې لارې چارې ورته پیدا کړئ تر څو دې خوارۍ په اوبو لاهو نه سي. بریا دا نه ده چې یوازې خبرو ته غوږ ونیسئ او د عملي کولو پلان یې نه لرئ، بلکې پوره هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې له ښو خبرو څخه ګټه پورته کړئ او عملي جامه ور واغوندئ. بریا دې ته نه وایي چې له اندازې زیات کار وکړئ خو د خپله ژونده خوند وانخلئ. مادیات ترلاسه کول مو باید یوازینۍ موخه نه وي، بلکې د وسیلې په توګه یې وکاروئ. ځان پیژندنه د بریالي ژوند ضمانت دی. د انسانانو د ډېرو سترو خویونو څخه یو دا دی چې د خپلو روا او ناروا کارونو د سرته رسولو لپاره 24 ساعته سرګردانه وي. د مادي ګټو د ترلاسه کولو ترڅنګ د نړۍ د نعمتونو لاسته راوړلو هیله هم لري. دا هیله هم لري چې خلک ورته تر ټولو په لوړه سترګه ګوري. هر څوک غواړي هغه که ښځینه وي یا نارینه، بوډا وي که کوچنی، خاوند وي که میرمن، چې په خپل ژوند کې تر نورو په ځان جوړونه کې ډېره هڅه وکړي. مګر له بده مرغه چې په رښتینې توګه ځان جوړونکي خلک په ټولنه کې په ډېر کم شمېر سره وي او داسې ډېر کم خلک وي چې ځان یې په پوره معنا پیژندلی وي. دا یوه عامه پوښتنه ده چې د ځان پیژندنې عمل څنګه ترسره کیږي. د دې پوښتنې جواب ډېر ساده او اسانه دی او هغه داسې چې تاسو یو داسې ځای په نښه کړئ چې هلته هیڅ ګډوډي او شور نه وي. تاسو په دې ځای کې لږ تر لږه د یو ساعت لپاره یوازې پاتې سئ. له خپل فکر څخه مو ټولې خبرې وباسئ. کله چې مو دا وکړل نو بیا د ځان پیژندنې کار پیل کړئ. په لومړي سر کې د هغه ځای په اړه فکر وکړئ چې تاسو د ځان لپاره غوره کړی دی. داسې فرض کړئ چې د کور په یوه خونه کې ناست یاست. پام وکړئ چې د دې خونې فرنیچر څه ډول دی، د خونې شاوخوا کوم شیان موجود دي. که هلته یوه المارۍ وي نو په هغې کې کوم ډول کتابونه سته
او کوم ډول کتابونه ستاسو د خوښې وړ دي. کله چې تاسو د دې او دې ته د ورته نورو پوښتنو جوابونه پیدا کړل، نو د دې دا معنا چې تاسو د خپل ذهن د لوړولو په اړه ښه فکر کولی شئ. بیا له ځانه دا وپوښتئ چې ستاسو د خونې په المارۍ کې باید کوم ډول کتابونه کېښودل شي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. تاسو دا جواب پیدا کړئ چې کوم شی مو په خوښه وي هغه باید ترلاسه کړئ. تاسو د خپل خوښې خاوندان یاست. کوم کتابونه چې لولئ لوستلی یاستئ. کوم شی چې مو په بازار کې خوښیږي اخیستلی یاستئ. ځینې خلک به دا نیوکه کوي چې څومره احمقانه جواب یې ورکړی او څومره هوایي فکر لري، خو دا باید ومنئ چې تاسو د کومو کارونو په اړه جوابونه ورکړئ دا مو د خپل تحت الشعور له عمله کوئ. د دې خبرې د لا ښه پوهېدلو لپاره یو مثال وړاندې کوو. که تاسو د یو کتاب په لوستلو بوخت یاست او هغه د زړه له تله خوښوئ، په کتاب کې د یو داسې تن کیسه بیان شوې چې هغه په سمندري طوفان کې لوېدلی وي. د هغه الوتکه له منځه تللې وي، خو هغه خپل ځان ژغورلی وي او په یوه شګلنه جزیره کې یې پناه اخیستې وي. که تاسو د خپل ژوند د اړتیاوو پوره کولو لپاره له بېلابېلو طریقو کار اخلئ او دا کتاب د خپل ساعت تېرولو په خاطر لولئ، نو بې له شکه چې خبره سرچپه ده. که چیرې تاسو له دغه تن سره سیالي کول وغواړئ، نو دا خبره ستاسې په تحت شعور کې پټه ده چې که تاسو د دې پر ځای واست نو څه به مو کړي وای؟ آیا کټ مټ به مو همداسې کول لکه ده چې ترسره کړي دي؟ دا ډول فکرونه ستاسې ذهن ته هغه مهال راځي کله چې له عمومي حالاتو او کورني وضعیت نه ډاډه ونه اوسئ. دا وخت تاسو له یو مهم کار یا یوې هیلې څخه ځانونه ګوښه کوئ. نو که تاسو له خپل ځانه داسې یوه پوښتنه وکړئ چې تاسو څوک یاست، شاید د دې پوښتنې جواب سم له لاسه پیدا نه کړئ. امکان لري تاسو په څو میاشتو کې هم د دې پوښتنې سم جواب ترلاسه نه کړئ. نو تاسو ته پکار ده چې د دې پوښتنې د حل لپاره هڅه وکړئ او د دې یوه اسانه لاره دا ده چې تاسو خپلې سترګې پټې کړئ، د بدن ټول غړي مو خوشې کړئ او په ډېر آرام سره کښېنئ یا اوږد وغځېږئ. له خپل ذهن څخه هر ډول فکرونه بهر کړئ او خپل فکر د همدې پوښتنې د جوابولو لپاره په کار واچوئ. تاسو به د ځان په اړه همدومره پوه شئ چې ستاسو نوم څه دی، تاسو د چا زوی او د چا لمسی یاست. تاسو ته به د دې خبرې معلومات هم نه وي چې ستاسو د ژوند موخه څه ده، یا په ژوند کې مو د نورو خلکو څخه څومره وړاندې او څومره وروسته یاست. ارواپوهان د دې ډول او دې ته ورته پوښتنو د جوابولو لپاره لازمه ګڼي چې تاسو باید د دې پوښتنو د حل لپاره هره ورځ غور او فکر وکړئ. د ځان پیژندنې د عمل پوره کولو په پار په یوه ځای کې آرام کښېناستل او په دې اړه فکر کول پکار دي. که تاسو په پوره آرام سره د فکرونو په سمندر کې ځانونه ډوب کړئ، نو دا حقیقت به درته جواز شي چې د مادي شیانو د لاسته راوړلو پرته ژوند یو بل مفهوم هم لري. ستاسو ذهن ته به دا خبره هم راسي چې کومو خلکو ستاسو په اړه کوم فکر کاوه هغه سم نه و، بلکې تاسو چې د خپل ځان په اړه کوم فکر کاوه هماغه سم او رښتینی و. نو معنا دا سوه چې د ځان پیژندنه د بریالیتوب لومړی ګام دی او تاسو خپل ځان د نورو خلکو په پرتله په ښه ډول پیژندلی شئ. نو هڅه وکړئ چې لومړی خپل ځان وپیژنئ او وروسته بیا د بریا سفر په ښه شکل سره پیل کړئ.